بسم الله الرحمن الرحیم. نبوي سیرت. د نبوي سیرت دریم درس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ او نسب سلسله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ د بني هاشم کورنۍ په نوم یادېږي چې هاشم یا عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب پلار دی او عبدالمناف زوی دی. دا چې هاشم په خپل وخت کې د لوړ مقام خاوندو، سرمایه‌دار او سخي کسو، نو حاجانو ته د اوبو ورکولو او مېلمستیا دنده د نوموړي په غاړه وه. او کله چې هاشم مړ شو نو پر ځای عبدالمطلب ټاکل کېږي، ځکه چې عبدالمطلب هم په مالدارۍ او سخاوت کې تر نورو مخکې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب په درو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې د نسب او تاریخ پوهانو له نظره صحیح او موافقه ده، دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه شروع بیا تر عدنان پورې رسیږي. او دوهمه برخه هغه ده چې نسب پوهانو ترمنځ پکې اختلاف دی، ځینې تثبیتوي او ځینې سکوت پکې اختیاروي. دا د عدنان څخه شروع بیا تر حضرت ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي. دریمه برخه هغه ده چې د یقیني توګه داسې نومونه پکې داخل شوي چې صحیح نه دي، بلکې دا د ابراهیم علیه السلام څخه شروع کېږي او تر حضرت آدم علیه السلام پورې رسیږي. دا ټول تفصیل په لاندې ډول دی. د لومړۍ برخې څه نومونه او دویمه دریمه برخه هم د محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب او دغه رقم بن معد بن عدنان پورې د اولې برخې نومونه او دغه رقم دویمه برخې نومونه عدنان بن ادبن، حمیسه بن سلامان او دغه رقم د دې پای اسماعیل صلی الله علیه وسلم بن ابراهیم علیه السلام تر پورې دا رسیږي. او دریمه برخې ابراهیم علیه السلام بن طارق او دغه څخه شروع بیا تر شیس بن آدم علیه السلام د نبی علیه السلام د کورنۍ سلسله په درو برخو باندې ویشل شوي چې د درو برخو څخه تاسو ته څه نومونه یاد سول. د نورو برخو دپاره زموږ په ادرسونو راسره ملګري سئ.